د نن ورځې په موضوعاتو کې سیمه ییز او نړیوال موضوعات دي. په ده کې پر کشمیر کې کړکېچن حالت دی. ایران پر کویت باندې بیا برید کړی دی. د کویت او د اردن نه د امریکا د قواو وتل دي. اسرائیل امریکا ته وړاندیز کړی دی چې باید ایران محاصره کړلی شي. عربستان سعودي غواړي چې بحري او ځمکنی برید په یمن باندې ترسره کړي. د غزې د امن کمیټې په متعلق دوه متضاد خبرونه دي چې د وزارت دفاع د اسرائیل او همدارنګې د هغه یو مرتجع وزیر دی د هغه د طرف نه دی. همدارنګې ایران ادعا کړې چې په تنګ هرمز کې دوه بیړیګانې ودرولې دي. د عراق باندې پر سعودي باندې برید اوس ویل کېږي چې دا حوثیانو کړی دی. همدارنګې د ایران د وزیر خارجه او د برطانیې خبرې، او په آخر کې دوه تبصرې لرمه چې ایله ده برنامه را سره تر پایه وګورئ، او دا تبصرې هم زمونږ د ځوان نسل د افغانستان لپاره د آینده لپاره ډېر اړین یو بحث دی چې د دنه دښمنان لګیا دي منفي ګټې اخلي. دغه منفي او مثبت اړخونو باندې به خبرې وکړو. همدارنګې د افغانستان کې د قومیتونو او د جوړښت په متعلق د زمونږ تاسو د وطن سندرغاړې نغمې خبرې کړې دي، او په هغه باندې په سوشل میډیا کې ډېر منفي خبرې او اغیزې روانې دي. نو زه غواړم چې په هغې باندې هغه سیاسي نقطې نظر نه خپل بحث وړاندې کړو چې د دوستانو ذهنونه پرې واضح اوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن اول د اګست کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نو هیله ده چې دا برنامه تر پایه وګورئ او په دې کې هغه مهمو ټکو ته متوجه اوسئ. لومړی خبر رااخلمه د کشمیر دی چې د تاسو ته معلومه ده لاریون روان دی د کشمیر کې، او د راولاکوټ نه خلکو قیام کړی دی. تاسو ما بله ورځ ویلي چې دی په کورونو باندې برید شوی دی، دی په مساجدو، مدرسو او په سلهاو کسان وژل شوي دي. تازه خبر دا دی چې دا کړکېچ نورم وسیع شوی دی. پوځ خپل حملې درنې کړي دي. د پرون 11 تنه نور شهیدان شوي دي. مسله مقابله د حکومت د پوځ سره شوې ده، او انټرنیټ کاملا په دې سیمه کې بند کړی دی، او د دوی مخې نیولې ده چې دوی باید مظفر آباد ته ونه رسیږي، ځکه چې 2 د اګست یعنې سبا ورځ په مظفر آباد کې ممکنه ده چې انتخابات منعقد شي. 2 راوند د انتخاباتو دی، او دا لاریون غوښته چې دا انتخابات ودري، او پوځ غواړي چې دوی هلته لاړ نشي چې انتخابات وشي. خو بیا هم ماته مشکله ښکاري چې انتخابات به ترسره شي، ځکه چې په هر حالت قیام عمومي دی، نو ستونزې به د دوی ته لري. خو غټه خبره دلته دا ده چې پوځ ډېر ظلم شروع کړی دی، او مظلوم دغه کشمیریان داسې وژني لکه اسرائیل چې فلسطینیان وژني، او انسان ورته نه ښکاري. عین د اسرائیل کار دلته شروع کړی دی، یعنی کشمیر خلک د فلسطینیانو حیثیت لري او پاکستان د اسرائیل حیثیت لري، او دغه لوبه شروع کړې ده. دویم خبر مې دا دی چې ایران یو ځل بیا پر کویت باندې برید کړی، یعنی دې 40 ساعتو کې امریکا کوم برید نه و کړی. اوس د ده نه ښکاري چې امریکا برید کړی که نه ایران اوس بریدونه کوي، یعنی ایران تعرضي حالت نیولی دی. تاسو وکتل چې بله ورځ ایران باندې کوم امریکا بریدونه یو 3 ورځو لپاره نه و شوي، مګر ایران پر اردن باندې برید وکړ، د امریکا اډه یې هلته ووهله، او 6 F-15 الوتکې ورته خراب کړل، یعنی 3 بالکل کاملا له منځه لاړې، او 3 تخریب شوي دي، 6 دانې، او دارنګې نور وسایل هم ورته دفاعي له منځه وړي دي. د یو راپور په اساس باندې چې راغلی دی ویل کېږي چې امریکا تصمیم نیولی چې خپل قواوې په سیمه کې کمې کړي، بالخصوص کویت کې دی 14,000 قوا لري، او ویل کېږي د کویت نه به خپل قوا کموي، او د اردن نه خپل اډی چې تازه دی قطر او د دې نه خپل قوا اردن ته وړی و، اوس د اردن نه هم وباسي، ځکه چې اردن کې خلکو ودرېدلي دي، او حکومت نه غوښتي چې امریکا د دې سیمې نه ووځي
او امریکا هم اوس چې ګوري په دغه سیمه کې هغه اډې ورته کاملا ایرانیانو مسمار کړې له منځه وړې ده. همدارنګې بندرګاه کې عقبه کې ورته هوایي ځمکنۍ او د بحري قوه ورته ټوله له منځه ویوړله. نو د ده لپاره دوی تصمیم لري د ده نه وځي. او یو احتمال بل دا هم دی چون ایران امکانات د ده لري چې په کویت او په بحرین باندې نظامي قوه او عمله وکړي. نو هلته دوی یریږي که چېرته ایران دا برید وکړو 15,000 قوای په کویت کې ورکوزې کړلې، بیا د امریکا دا 14,000 قوه کېدای شي تار و مار شي. نو د ده لپاره چې دغه د دوی قوه دغې کم شي خطر یو څه قوه کموي یې لږه ساتي که په وخت د جنګ کې ایران ورننوځي کېدای شي هغه هم د سیمې نه وباسي او خپل کشتیګانو ته منتقل کړي. نو دا خبر ډېر اړین دی. او تاسو معلومه ده چې د اردن او کویت نه نفر ایستل کېږي که قوه ایستل کېږي. سعودي هم د دوی په جنګ کې ګډون ونه که قطر د دوی نه غوښتي الدید تش کړي او امارات متحده عربي هم په آینده کې نه غواړي چې امریکایي اډه هلته واوسي. نو په دې شکل کې همغه خبره چې په شروع د جنګ کې ما د ایران په تاسو ته کړې وه چې د ایران د جنګ په نتیجه کې به امریکا د سیمې نه وځي او دا ملکونه به خالي کوي. خیر دلته خو یې پایګاګانې ډېرې زیاتې دي، 31 اډې لري. په 31 کې ممکن یو 15 نه به وځي، بیا هم 15 کې به بیا هم موجودي. نو د هغې جملې نه د دوه ملکونو کې کمی راځي. بل خبر دا دی چې اسرائیل امریکا ته وړاندیز کړی دی چې ولې نه دواړه د ایران ځمکنۍ محاصره وکړو. دا خبر ډیلی ټلګراف ورکړی دی او هغې وایي چې اسرائیل امریکا ته دا پیشنهاد کړی دی چې موږ خو د تنګ هرمز لاره هم پې بنده کړې ده او دا د دې نه ایران دا نشي کولی، ولې نه چې دې باندې ځمکنۍ لارې بندې کړو تر څو دې باندې فشار ډېر زیات راشي او د ایران حکومت په حساب د دې فشار لاندې دوی وشي کولی چې ووهي. په دې اساس دوی وایي چې د عراق سرحدي لارې باید ټولې بندې شي. عراق نه باید وغوښتل شي چې خپل لارې بندې کړي، فضایي لارې بندې کړي، نه د ایران تګ ته او نه راتګ ته ټولې لارې بندې. پاکستان نه به هم دا وغوښتل شي چې خپل د تفتان لاره دی کاملا بنده کړي، د بلوچستان دواړو دغه هوایي لاره دی بنده کړي، مراوده دې نه ساتي، تجارت دې نه کوي ځکه پاکستان پټرول هم ترې نه اخلي او ډېر کاروبار د دوی روان دی. هغه دا وایي مطلق باید پرې بند شي. همداسې د آذربایجان او د ارمینیا سره چې کوم ساحه ده هغه هم د اسرائیل سره کلکې اړیکې لري، وایي چې هغه لاره هم باید پرې بند شي تر څو ایران محصور شي. دا د دوی یو نوی پلان دی. همدارنګې د ګارډین هم دا خبر ورکړی دی. د ګارډین دا خبر ورکړی دی چې عربستان سعودي دا پروګرام لري لکه څنګه چې اسرائیل ایران ته دا پروګرام جوړ کړی دی. سعودي عربستان پروګرام جوړ کړی دی چې یمن په مقابل کې د بحر او د ځمکې د لارې ورننوځي، ځکه چې تاسو معلومه ده یمن خو ډېر لوی سرحد لري د عربستان سعودي سره. ښکته جنوبي سه ټول سرحد چې دی په زرهاو کیلومتره د یمن سره دی او بل د عدن حکومت چې دی د هغې حکومت د عربستان سعودي په لاس کې دی. نو صرف د صنعا حکومت چې دی د ده په مقابل کې دی. او بل لوی سرحد د عربستان سعودي چې دی د عراق سره دی. نو هلته د په حساب د دغې دوو طرفو کې د ده پروګرام دا دی چې دی به د غاړه دغه کوي او برید به په یمن باندې ترسره کوي، ځکه چې په عراق کې د کوم برید چې په عربستان سعودي باندې شوی دی ویل کېږي چې د کې د حوثیانو لاس دی په عراق کې دی. او دا خبر رویټرز ورکړی دی، یعنی یو مرجع قوي ده. هغه وایي چې د عراق نه پر سعودي باندې برید حوثیانو کړی دی. نو بناً د دوه سرحده چې لوی دي چې یو عراق دی یو دلته د حوثیان هغه راوښتي دي، اگر چې عراق دا نه تاییدوي او هغه نه ورسره ملګرتیا لري، خو حوثیان وایي چې هلته لاره پیدا کړې ده. نو عربستان سعودي هم بحري لاره غواړي بنده کړي او هم ځمکنی برید په یمن باندې وکړي او هلته د عراق سره چې کومې حوثیانې تاسو وکتله بروز امریکا او سعودي یو ځای په عراق باندې برید وکړه او بیا ویم ویلې چې عراق زموږ دوست مملکت دی، ملګری دی، حکومت سره زموږ جنگ نشته، زموږ جنگ د هغه دښمنان سره زموږ مقابل کې جنګیږي، بنان موږ د هغوی په مقابل کې ودرېږو. بل خبر دا دی چې د غزې د امن کمیټې متعلق تاسو ته معلومه وه چې دا په شرم الشیخ کې وشوله، بیا دا پیاده هم شوله او حماس همچنان آمادګي ښکاره کړله چې دوی به خپل هغه اداره ختمه کړله او دوی به خپله اسلحه ږدي. دا د حماس منلې وه. اوس چې کله د دې د عملي کېدلو پروګرام راغی او ډونالډ ټرمپ دا دغه وکړ چې اوس به دا تګلاره چې ده د امن د کمیټې دا به کاملا تطبیقیږي او
مسلح طرفین به ټول خلې سلا کیږي چې په دې باندې حماس حاضر دی چې که اسرائیل خلې سلا کیږي موږ دې هم خلې سلا شو، هیڅ مشکل نشته دی. د دې په مقابل کې یعنی حماس د نظامی او جنگی ممکنه خلې سلا باندې اتفاق کړی دی. د جروسلم پوسټ وایي چې وزارت دفاع د اسرائیل وایي چې دوی به د دغه مقابل کې خلې سلا نشي د حماس، اما حماس د خلې سلا شي. او په عین حال کې بنګوور د نتانیاهو د کابینې توندروي وزیر دی، هغه ویلي چې د امن کمیټې لاندې د حماس غیر مسلح کول دوی نه مني او دا د دوی تقابل د منلو نه دی. د ټایمز اف اسرائیل دا خبر ورکوي چې دغه خبره بنګوور کړې ده او وزارت دفاع هم دا خبره تایید کړې ده، په دې اساس باندې دوی نه کوي. او د دې په مقابل کې حماس دا وایي چې ښه که ته خلې سلا کېږې نه نو زم نه خلې سلا کېږم، که ته خپل سلا ږدي ځمکې ته او پروګرام د امن کمیټې باندې عمل کوي زه عمل کوم. نو د حماس خلې سلا کېدل مشروط دي. هغه مشروط په دې دي چې اسرائیل دا خو امکان نه لري چې اسرائیل د اسلحه لري او حماس خلې سلا شي، دا خو بیا نو ژوندي تسلیمېدل شول. هغوی دا شی نه مني او اسرائیل همچنان دا وایي چې موږ د خلې سلات نه منو. امریکای ویلي که چیرې اسرائیل د امن منصوبې په مخ کې خنډ شي نو دا به دوی دپاره ډېر مایوسه کون وي او دوی به د په حساب دا شی دوی ته د منلو وړ به هم نه وي، ځکه دا منصوبه د هغوی ده. همدارنګې بله خبره دا ده چې ایران ادعا کړې ده چې تنګی هرمز کې یې 2 بیړۍ چې خلاف لارې نه را روانو ودرولې دي او مخې ورته نیولې ده، او همدارنګې تنګی هرمز یې کاملا بنده کړې ده. اوس نه د دې غاړې نه چې ځي نه هغه غاړې نه، د دواړو غاړو نه ممنوعات دغه اعلان کړی دی. او په آخره کې خبر دا دی چې د برطانیې بهرنیو چارو وزیر ملیبند د عراق د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچي سره خبرې کړې دي او د تنګی هرمز او د هغې د امنیت او د پرانیستلو په هکله تفصیلي سره خبرې کړې دي. دا زما د نړیوالو موضوعاتو او د دې باندې تبصرې. اوس راځم 2 موضوع نورې چې ډېرې مهمې دي په دې متعلق یو څه خبرې تاسو سره کوم. تاسو به حتما په سوشل میډیا کې یو ځوان دی، تحصیل کرده ځوان دی، تکړه ځوان دی، پیاوړی ځوان دی او د یو احساس خاوند دی، خپل ژبې ته، خپل قوم ته، خپل هغې ته کار کوي. یعنی هر انسان چې خپل ژبې ته، خپل قوم ته کار کوي هغه د ستایلو وړ دی. که تاجک ورور یو دری ژبې ته کار کوي د ستایلو وړ دی، که ازبک خپل ازبکي ژبې ته کار کوي دا د ستایلو وړ دی. یعنی هر څوک حق لري چې خپل ژبې ته کار وکړي او هیڅوک باید خپل د ژبې ته د ودرېدلو لپاره کتاب لیکلو باندې په هغه باید تحقیر نشي، هغې ته باید کنځلې ونه شي، هغې ته باید رد و بد استعمال نشي، ځکه دا کوم جرم نه دی چې څوک. موږ تاسو ګورو چې د دری او د فارسی ژبې ته چې څومره خدمت پښتنو کړی دی بل هیڅ ژبې بل هیڅ چا نه دی کړی. زیاترین خدمت فارسی ژبې او دری ژبې ته پښتنو کړی. زیاترین نویسندگان، لیکوالان، کتابونه دا پښتنو لیکلي دي. لویترین د دې افتخارات که په موسیقي کې ونیسئ، که احمد ظاهر تاسو ونیسئ، ګورئ دا د پښتنو د لغمان د پښتنو نه دی. که تاسو ډاکټر صادق فطرت ناشناس وګورئ دا د قندهار د پښتنو نه دی. اما دا د فارسی او د دری ژبې بهترین لوی سندرغاړي دي. دا د زمونږ تاسو نور قومونه دی ته ډیر زیات په ښه اواز دی، ځکه چې پښتانه دغه توپیر نه لري. پښتانه په ډیر اخلاص سره فارسی ژبه زده کوي، فارسی ژبې ته کار کوي او زیاترین کتابونه د پښتنو لیکوالانو په فارسی ژبه دي. بنان دا کوم غلطه خبر نه ده که تاسو په انګلیسي ژبه کتاب لیکئ، که په اردوی لیکئ، که په پښتو لیکئ. کتاب لیکل ښه کار دی چې په هر ژبه یې ولیکئ. او دا نشي کېدلی که فرضاً موږ یو فارسی یا ازبک یا ترکمن یا ترکی یا هندی په کتاب لیکي، هغه تقدیریږي، د دنیا په سطح تقدیریږي. په دنیا کې ژبه دا مهمه نه ده چې تا کتاب په کوم ژبه ولیکه. تا کتاب ولیکه، ښه لیټریچر په نړیواله سطح اداره ورته موجوده ده، لیټریچر دی ګوري عین د نوبل مډال ورکول کیږي. د سند فرضاً سندي باندې کتاب لیکل شوی دی، نړیواله سطح باندې ورته انعام ورکړل شوی دی. په همدارنګې په نورو ژبو باندې
که دغه کېږي اقلیتي ژبې دي هغوی ته انعام ورکول کېږي. دلته عزیز پولاد د پښتو ژبې لپاره یو کتاب لیکلی او د دې کتاب کې دا لیکلي چې د محرومیتونو او د ژوند په ټیټو جیګو د ناکامیګانو او د مصیبتونو چې په پښتنو باندې څه تیر شوي دي په دې باندې بحث کړی دی او دا کوم غلط بحث نه دی. دا بحث زما یو تاجک ورور هم کولی شي فارسي کې خپل کتاب کې وکړي، ازبک هم کولی شي هر څوک، او موږ هغه تقدیروو. هېڅ کله که یو فارسي زبان یو کتاب ولیکي او داسې ورپسې نغارې شروع شي دې کتاب ولې لیکلی، آیا دا زمونږ ناداني او کمعقلي ښیي او که دا د هغه شخص ښیي؟ ده خو کوم غلط کار نه دی کړی، د په پښتو یو کتاب لیکلی دی، خپل په محرومیتونو لیکلی. خو زه دې لنډغرو ته حیران یم چې هغوی راځي وایي چې په ده باندې رقم خبرې کوي او بیا په دې ترڅنګ نه تنها چې دا لنډغر دا خبرې کوي، ځینې نادان او ډېر کم عقله پښتانه هغه هم د دې لنډغرو په صف کې ودرېږي په عوض چې خپل پښتو ژبې ته خدمت وکړي. یعنی هر څوک حق لري خپل ژبې ته خدمت وکړي، که خپل ژبې ته خدمت نشي کولی په مقابل کې خو مه ودرېږه. اوس که یو د تاجک ورور یو دغه پښتو فارسي ته یو کتاب لیکي موږ ورته خوشحالېږو، تشویقوو یې، ښه کار کوي. کنځلې، بدرد ویل، تحقیرول، ولې که هغه لګیا دی خپل ژبې ته خدمت کې تحقیر ولې شي؟ باید تقدیر شي. اوس زما فارسي ژبې او د دري ژبې ورونه دا امید دی چې هغه باید تشویق کړي. عزیز فولاد خطا خپل پښتو ژبې ته کار کړی دی، ډېر ښه کار دی کړی، ځکه چې همدغه زموږ تاجک ورونه انتقاد دا لري چې په پښتو کې کتاب نشته، پښتو کې لیکل نشته، فارسي کتابونه ډېر دي. که د فارسي کتابونه ډېر دي خو ډېر کتابونه پښتنو لیکلي دي. په افغانستان کې څومره لیکوالان لرئ تاسو؟ ماته نومونه لیست راکړئ. لوی ترین لیکوال چې زیاترین کتابونه یې لیکلي پوهاند ډاکټر عبدالحی حبیبي دی، 100 کتاب یې لیکلي. پښتو کې ټول 10 کتابه نه دي، ټول کتابونه فارسي ژبه کې دي. خو ښه کار یې کړی دی، خدمت یې کړی دی. موږ په دې دغه نه کوو، انتقاد نه کوو، ډېر ښه کار یې کړی. اما خپل ژبې ته هم که یو څوک کار کوي هغه باندې ولې انتقاد وشي؟ دا غلط کار دی. بیا تر دې حده انتقاد کوي چې دا کتاب یې لیکلی چې د خرڅ کې پیسې وګټي. اوس دا اوباما چې کتاب لیکي میلیونر هم دی، یا فرضاً دغې کتاب ولیکه، د ډونالډ ټرمپ ښځې کتاب ولیکه، په 40 میلیونه ډالر یې خرڅ کړه. آیا هغه پیسو ته ضرورت لري؟ مګر هم کتاب چې ولیکه پیسې پې واخیستلې. ډونالډ ټرمپ چې خپل دغه چې کتاب ولیکه اوباما 8 میلیونه ډالر باندې خپل کتاب خرڅ کړ. دا یو نفر زحمت وباسي، کار کوي، آیا هغه خوري وخوري؟ خو د ټوله شپه ورځ چې ته کینې کتاب لیکې نو هغه کتاب بیرته که خرڅېږي هغه زحمه راځي، هم د علم بهره خلک ترې نه اخلي، هم معلومات اضافه کېږي، هم یو څو روپۍ لاسته راځي. ځکه د هغې لاره د عوایدو ده. که یو نفر یو تلویزیون کې برنامه کوي، زمونږ افغانانو کې دومره قمقل خلک دي وایي فلانې برنامې کې پیسې پې اخلي. که یو نفر برنامې کې پیسې اخلي خو ښه کار کوي چې اخلي، خو کار کوي، زحمت وباسي، باید واخلي. که یو څوک یوټیوب کې برنامې کوي پیسې ورته راځي، ته وګورې دا لنډغرانو پې کلیپ لیکلی وي فلانې د یوټیوب نه دومره پیسې لاسته راوړي. په میلیونونو انسانان په ټوله نړۍ کې د یوټیوب نه پیسې لاسته راوړي. د خلکو ژوندونه یې بدل کړل، میلیونران شول خلک تېنه. یو عربه انجنۍ ده هغه میلیارډره ده، د دغه یوټیوب نه میلیارډره ده. نو دا خو تانه نشي کېدلی، دا یو غلطه خبر ده. په دې اساس باندې که عزیز پولاد کتاب لیکي هغه عرضه کوي، یو خو دا باید تقدیر شي، دا باید کنځلې ورته ونه شي. بل دا دی که د لارې نه کومه پیسه ورته لاسته راځي دا د هغه حق دی چې واخلي، حق زحمه یې ده چې واخلي. دا نورم دی دنیا کې، دا یو سندرد دی، دا که هېڅ کوم آر نه دی، کوم بده خبر نه ده. بل زه د هغه ټولو دوستانو نه چې زما ماشاءالله ملګري چې دي په دې زما صفحاتو کې ټول ډېر پوه ځوانان دي، اکثرا یې په 3 واړو ژبو باندې ډېر حاکمیت لري، او کله چې ما پې غږ کړی دی دوی ملاتړ کړی دی، او په انګلیسي ژبه باندې اکثرا یې حاکم دي. نو زه په دې باندې دا غږ کوم چې د عزیز پولاد سره یو ظلم دی دا کړی دی
چې د لنډغرو نه بعضو کسانو دا دغه کلیپ نشر کړی دی چې لاړ شئ د عزیز پولاد کتابونه واخلئ، بیا هلته نیګیټیو منفي کومنټس ورکئ چې دا کتاب د خرسون نه ولویږي، د صفحې نه ولویږي، چې د پښتنو ته دا ونه رسیږي. نو دا ستاسو وظیفه ده، که زما تاجک ورور دی، که زما ازبک ورور دی، که زما پښتون ورور دی، ټولو ته وایم بدون تبعیض د ژبې نه، من حیث یو لیکوال دا ځوان تشویق کوي. نن تاسو دا تشویق کوي، سبا به دوی ستاسو فارسي کتاب تشویق کوي، ستاسو ازبکي کتاب به تشویق کوي، یعنی لاس یو بل ته ورکوي. او زما په نظر لاړ شئ امازون کې عزیز الرحمن شیرزاد، په قوس کې عزیز پولاد، د هغه کتاب باندې چې دغه دی، تاسو هغه کتاب کومنټس پې ولیکئ او دغه کوي. د پښتو کتاب خو په نامه د عزیز د زمانې پولاد له محرمیتونو نه تر بریا پورې ژوند او مبارزه، د پښتو کتاب عنوان دی. او همدارنګې د فارسی کتاب زه به تاسو ته دغه نوم درکم، د انګلیسي کتاب نوم دی Forged by Time، عزیز الرحمن شیرزاد، بیا قوس کې عزیز پولاد. دغه نوم چې ولیکئ Forged by Time، دا په انګلیسي کې راځي او د پښتو دواړه کتابونه دي، څوک یې انګلیسي اخلي څوک یې پښتو اخلي، همې هلته ښه کومنټس ورته ورکئ، تشویق یې کوي. او په عین حال کې که کوم ځوانان کولی شي کتابونه ورته واخلي چې دا نور کتابونه درته ولیکي، نور درته ولیکي، دا به کینی مصروفه شي. که دا فرضاً ووځي کار وکړي نو کتاب نشي لیکلی. یو کتاب لیکونکی وخت ته ضرورت لري او پشتوانۍ ته ضرورت لري، او پشتوانۍ همدا ده چې کتاب یې مونږ تاسو په بیه واخلو، همکاري وکړو، لاس یې ونیسو. درست دی چې عزیز پولاد سره زما به هم ډېر نظریاتي اختلافات دي، د هغه به ما سره ډېر نظریاتي اختلافات دي، مګر په یو ټکي کې خو سره یو ځای اوسو چې هغه د افغانستان، هغه د زمونږ د خاوره، زمونږ عنعنات، فرهنګ، او دې فرهنګ کې زمونږ د پښتو فرهنګ دی، د تاجکو فرهنګ دی، د ازبکو فرهنګ دی، د ترکمنو فرهنګ دی، د هزارو فرهنګ دی. اوس یو زمونږ یو هزاره ورورو یو کتاب په انګلیسي لیکلی په امریکا کې ډېر دا شو، مونږ پرې خوشحاله و، د افتخار ځای دی چې یو زما هزاره ورور پاسیږي کتاب لیکي په امریکا په سطح، هغه فکر کوم چې د پتنګ په نوم باندې په انګلیسي کایټینګ دغه عنوان یې درلوده، د فتن رانه هیر شوی دی، ډېر مشهور کتاب و. دا خو د خوشحالۍ ځای دی چې زما د افغانستان یو وګړی پاسیږي داسې یو کار کوي. په هر ژبه چې لیکئ ولیکئ، خو یو بل ته د کتاب په سر باندې دا مه کوئ چې ولې کتاب لیکلی، راځه دا وټکوه. وروره تا ته یې څه ضرر کړی؟ خپل ژبې ته، خپل فرهنګ ته کار کوي، باید تایید کړلی شي. نو په دې اساس باندې زه دوستان ته وایم چې د هغه منفي کومنټس ته چې ویل کېږي دا پښتو د ولو که یو جمله پښتو ته لیکل کېږي دا خدمت دی، ځکه تر ننه پورې اکثرا تاسو دا بعضې لنډغران چې راځي په بعض چینلونو کې په پښتو باندې انتقاد کوي، هغه چې پښتو کې کتاب نشته دی، او چې دا کتاب لیکي کتاب یې ورته مخې ورته نیسي، خو تشویق یې کوي چې کتاب لیکي، که نه پرېږدي چې ولیکي، دا مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې په صفحاتو کې یو بله تبصره هم منفي روانه ده، هغه دا ده چې زموږ تاسو د وطن یو سندرغاړی میرمن نغمې د خپل د وطن لپاره بیا یو سندره ویلې وه، په هغه سندره باندې چې دی ولې خپل وطن ته ویلې ده، هغه باندې کلیپونه جوړ کړل. بیا د عزیز پولاد په هکله باندې یو تایید او دغه وکړه، هغه باندې دوی کلیپونه شروع کړل. بیا دا خبره وکړله چې که مونږ تاسو ټول د یو لوی افغانستان، متحد افغانستان دغه راځئ چې یو د بل حقوق او دغه وپېژنو، ټولو اقوامو ته د حقوق ورکړ شي، مګر هم پښتانه چون لوی قوم دی، د مشري به د دوی لاس کې، او دا واقعیت دی. که چېرته پښتانه لوی قوم نه وی، دا بن کې خو حکومت خو ټول د شورای نظر لاس کې و، نو ولې دوی کرزی راوسته؟ دغه پرون مې کتل چې دغه خبر وکړله عطا محمد نور د خوانه یو کلیپ راغلی، که چېرته د حنیف اتمر تر مشرۍ لاندې حکومت جوړیږي زه حاضر یم لاړ شم. حنیف اتمر یو پښتون دی، ولې عطا محمد نور یې مني؟ ولې یې مني؟
یا فرضاً اوس چې پاکستان غواړي چې وایي افغانستان کې نظام بدلو او کومک د جبهې مقاومت نه غواړي، اما مشري خبره یې چا کوي؟ د حکمتیار صاحب خبره کوي. اگر چې حکمتیار صاحب خپله دا خبره رد کړه، ما تاسو برنامه کې وویل چې زه باید دا تایید کړم چې هغوی رد کړې ده چې د هغوی دې کې نه دي، مګر پاکستان دا خبره مطرح کوي چې مشر به حکمتیار صاحب وي. ولې؟ چې پښتون دی. نو دا خپله ثابتوي چې بې له پښتونه نظام نشي ټینګېدلی افغانستان کې. او ګورئ دی چې وایي چې دغه یو تناقض دی چې موږ وایو چې پښتانه دی برتري ولري، او دی وایي چې دا تناقض دی چې موږ برتري قایلیږو ځکه چې دا برابري نه راولي. دا وروره که ته داسې یو برابري غواړې، خو دا برابري ایران کې مو غواړه که نه. که دلته ته وایې چې پښتون ولې ځان اکثریت ګڼي او حکومت لاس کې نیسي، په ایران کې خو تاجک اکثریت نه دی که نه. په ایران کې یعنی فارسی زبان، هلته خو تاجک نشته، فارسی زبان اکثریت خو نه دی، 40% دی. ټول ایران قبضه کړی دی که نه دی؟ ټول ژبې آذربایجاني، ارمنیایي، کردستاني، بلوچ، عرب، ټول فارسی ژبه وایي که نه وایي؟ 80% فارسی ژبې نه دي، 40%. هلته دا تناقض ته ولې بیا توجه نه کوئ؟ هلته یې منئ، په افغانستان کې نه منئ. په پاکستان کې منئ، په افغانستان کې نه منئ. اوس په پاکستان کې پنجاب په سند باندې، بلوچ باندې، پښتون باندې، په کشمیر باندې، په 4 ایالتونو باندې حکومت کوي او ځان حاکم کړی دی، او ژبه اردو حاکمه ده، نظام د اردو ژبه باندې دی، کتابونه په اردو ژبه باندې، در حال اکثریت خو نه دی کنه د اردو ژبه. تقسیم د ژبې د پاکستان ته که وګورئ، پښتو د اردو نه جګه ده، 2.5% د نفوذ لحاظ نه پښتو ده، او اردو 2% ده، او پنجابی 2% ده. که پنجابی و اردو سره یو ځای کې د پنجاب 4% جوړوي. که چېرته د ژبو په حساب تقسیم کې اردو 2% ده، پنجابی 2% ده، پښتو 2.5% ده، یعنی 0.5% پی زیاته ده، یعنی اوله ژبه ده پاکستان کې. مګرم ولې پنجاب حاکم کړی ده؟ هلته دا تناقض ولې منئ؟ هلته دې ته څوک ولې اشاره نه کوي چې افغانستان ته شي وایي چې موږ وایو چې دا اقوام د ټول برابري، خو حاکمیت د دغې پښتنو لاس کې، بیا دې کې دی وایي چې دا خو تناقض دی. دا تناقض په ایران کې موجود دی، تاسو هلته منئ ځکه چې هلته فارسي زبان حاکم دی. هلته تناقض پسې نه ګرځېږي، خدای دې ټول تباه کړي، آذري، ارمني، کردي، بلوچ، ټول، ځکه چې فارسی زبان حاکم دی. نو دلته خو ستاسو تمیز د زبانی بیا ښکاري کنه. کوم شی چې په ایران کې منلی شي، کوم شی چې په پاکستان کې منلی شي، افغانستان کې ولې نشي منلی؟ د ده لپاره دغه تناقض د دغې د میرمن نغمې په خبر کې نه دی، دا تناقض ستاسو په افکارو کې دی، ستاسو په مکتب کې دی، ستاسو په نظریاتو کې دی. تاسو ځان اصلاح کړئ. منګو تاسو کولی شو په برابرۍ سره حکومت وکړو، مګر دا برابري په دې معنا نه ده چې یو قوم د 2%، یو قوم د 8%، یا 8% او 2% سره برابري. دا برابري خو الله نه ده کړې. یو ورور ډاکټري، یو ورور دهقاني، ته دا ډاکټر او دهقان سره برابرولی شي؟ نه برابرېږي. دا خپل قرآن کې تا آیت شریف دی چې وایي چې آیا هغه چې پوهیږي او هغه چې نه پوهیږي دا سره برابر دي؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هغه څوک چې پوهیږي او هغه څوک چې نه، دا برابر دي؟ نه دي برابر. نو د پوهې ډله، حاکمه ډله، دا برابري د دې ورکوي چې حق به ورته ورکوي. ازبکو ته حق ورکړ شي، ترکمن ته حق ورکړ شي، تاجک ته حق ورکول بیله دي، برابري بیله ده. دا په دنیا کې ده. اوس دغه انګلستان کې موږ اوسېږو، زما خپله دلته دا 40 کاله دې خاوره کې وشول، ټول حقوق یې راته راکړي دي، هر لحاظ نه زه په اجتماع کې برابر یم، اما په سیاسي لحاظ برابر نه یم. لپاره دی دا د خاوره ده، دا د حاکمیت دی، دا د قانون دی.
او که زه دا تقاضا وکم چې زه یو انګلیس به برابري، دا زما کم عقلي ښیي، دا زما دغه ډیزایر او دا غلطه ده، دا د دوی خاوره ده، دغلته اوسېدل دا د دوی نظام دی. هر خاورې په هکله همدا وایو موږ. اوس جرمنان چې دي خپل حاکمیت غواړي، هلته نور قومونه شته دی مګر جرمن حاکم دی. ته په فرانسه کې نشي کولی چې روسي حکومت راولي، فرانسه کې به فرانسوي حکومتي. افغانستان کې پښتانه اکثریت دي، د اکثریت دوی نه مني. نو نغمې دا خبره کړې ده چې ټولو اقوامو ته د برابري و حق ورکړ شي، ټول د په نظام کې موجود دي، ټول ته د تعلیم ورکړ شي، ټول ته د صحت برابر شي، ټول ته د ترقي وشي، ټول ته د ښارونه جوړ ټول سره، مګر په نظام کې به مشري د پښتنو وي. و د انګلیسان دلته ټولو ته حق ورکوي، مګر مشري د انګلیس په لاس کې ده، کنټرول د انګلیس په لاس کې دی. امریکا کې ټولو ته حق ورکول کېږي، حاکمیت د امریکایانو په لاس کې دی. هیله ده چې دغه خبره زمونږ د خویندو ورونو په دماغ کې کار وکړي او دوی د دغه خپل لنډغریزم نه تیر شي، د دغه بیهوده کارونو نه تیر شي، د دغه بیهوده کارونو په اساس یو په بل باندې بریدونه کوي، د ده نه تیر شي. دا د ټولو لپاره بهتره ده. یو ځل بیا په ټولو هغه خپل دوستانو چې زما سره په دې صفحاتو کې دي او ملګري مې دي او زما همیشه زما د خبرو حرمت ساتلی دی، دا هیله کوم چې لاړ شئ د عزیز پولاد صفحه تایید کوي، هلته دا امازون ته ولیکئ چې د ده په مقابل کې داسې یو کانسپیرسي تیوري روانه ده، یو توطیه روانه ده چې دی قصدن دې ته نیګیټیو پوینټس ورکوي چې دا کتاب دا کی، تاسو ټول مثبت پوینټ ورکوي، تایید یې کوي او حتی کولی شي کتاب یې په بیه واخلئ تر څو دا ځوان تشویق کړي او په آینده کې نور کتابونه هم تاسو ولیکي. او دا د هر ځوان حق دی چې په هر ژبه باندې کتاب لیکي، که په ازبکي لیکي، ترکمني لیکي، ټول تشویق کوي. په هیڅ کله حسادت دی کې نه دی په کار. هیڅ کله تاسو کولی شئ چې کله طالبانو د کتابخانې نه کتابونه ویوړو، په دې باندې ما مفصل یو برنامه د په حدود 20-30 دقیقې کړې وه، هغه کې برنامه زما وګورئ چې زما نظر څه دی، چې هیڅ کتاب خراب شی نه دی، هر کتاب ښه دی. کتاب خو خراب نه لري، وی ګوره خپل برداشت یې نه وکړه او ډډې ته یې کېده، ولو که هغه کتاب ستا د افکار او د نظریاتو مخالفي. ځکه که ته د مخالف کتاب ونه لولې نو ته به په څه پوه شي، که ته کمونیزم ونه لولې نو ته په کمونیزم به څه پوه شي، که ته فدرالیزم ونه لولې یا فیوډالیزم ونه لولې یا کپیټالیزم ونه لولې یا سوسیالیزم ونه لولې یا فرضاً همداسې بودایزم ونه لولې، عیسویت ونه لولې، یهودیت ونه لولې، نو ته به څه پوه شي چې د هغې رفتار څنګه دی. زمونږ اسلامي امارت کې داسې ورونه دي چې هغې صرف اسلامي کتاب درکوي، نور کتابونه ایسته غورځوي. دا غلطه لاره ده. دغه انګلیس دی، دلته هر ځای کې ته قرآن شریف ستا په مخ کې دی، هېڅ څوک د مخه نه نیسي، دی د قرآن مخه درته نه نیسي، وایي دا ستاسو کتاب دی وایه، بایبل هم وایه، که دا وایي هر شی چې وایه وایه. هېڅ کتاب د خپل آرشیف نه لري، که هر کتاب ورکړه کتاب بره ږدي وایي کتاب دی. دا ډېر ناقص او تنګ نظر دی چې دا کتاب په پښتو ولیکل شوی، د مخه باید ونیول شي. دا کتاب چې دی دا زما مخالف نظر دی، دا کتاب باید آرشیف کې نه وي. وروره کتاب دی، که ته وایې چې دا کتاب غلط دی، ته په مقابل کې کتاب ولیکه، نظریه یې رد که او پرېږده چې بل دا کتاب به مو لولي هغه او خپل په لاره خپل انتخاب کې چې خپل منطق څنګه دی. نو د دې سره برنامه لږ زره اوږده شوله، هیله ده چې تاسو ته خسته کننۍ، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارو، وما علینا الا البلاغ.